السلام علیکم. زه هوموپیتک ډاکټر یم. څنګه تاسو ته پته ده د رمضان میاشت را روانه ده، برکتي میاشت ده. الله دې موږ له توفیق راکړي چې دا ټولې روژې وساتو. یو ښه موسم کې دا روژه را روانه ده، سپرلي موسم دی. خو د هغې نه باوجود چې کله هم روژه کې زیاتره داسې خلک وي چې هغوی ته جګر ګرمایش وي یا معدې ټیک نه وي، نو روژه چې هغه وساتي، روژه چې ونیسي، نو ډېر زیاته تنده ورته لګي. د نارمل نه ډېر زیاته تنده لګي. یو خو نارمل تنده وي او خامخا روژه کې لږ تنده وي، خو که د نارمل حالت نه ډېر زیاته تنده لګي، زیاتره خلک پښمني کوي، ګرم خوراکونه وکړي، مرچکي یا داسې اچار یا نور څیزونه استعمال کړي، نو هغې سره تنده ډېر زیاته سیوا لګي. نو زه تاسو داسې نسخه ښیم انشاءالله چې هغه تاسو استعمال کړئ، نو تاسو به ټوله ورځ معده او جګر به ډېر زیات یخ وي او ښه به فیل کوئ او تنده به هم ډېره زیاته کمه محسوسیږي. خو د نسخې ښودلو نه مخکې په دې مشوره تاسو عمل وکړئ چې کوشش کوئ پښمني کې تاسو ډېر زیات ګرم خوراکونه مه کوئ، مسالېدار خوراکونه مه کوئ، مرچکې یا اچار ډېر زیات مه استعمالوئ، نو بهتره به وي. که فرض تاسو ډېر زیات خوښ وي دا څیزونه او استعمالول غواړئ چې تاسو دا استعمال کې تاسو وخورئ، پښمني وکړئ، د هغې نه پس تاسو یو پلیټ کې یا یو کپ کې ماسته واخلئ. ماسته هغه ماسته چې تاسو کور کې جوړ کړي وي ډېر بهتر دي، ځکه چې بازار کې چې کوم ماسته وي نو هغې څه کیمیکل پکې اډ شوي وي، نو هغې فایده پځې نقصان خطره وي. نو کورني ماستو یو کپ یا یو پلیټ ماستو کې د پودینې شنې پاڼې کم از کم 2 چمچې پاڼې چې وي هغه تاسو بالکل میده کوئ او په ماستو کې واچوئ او هغه ماسته تاسو وګوټئ، هغه وخورئ په چمچ باندې. د تاسو خپل معمول جوړ کړئ، پښمني کولو نه پس دا تاسو استعمالوئ. په ماستو کې یو کپ یا یو پلیټ ماستو کې پودینې 2 چمچې پاڼې یا نیم کپ پودینه شنې پاڼې چې کوم دي هغه میده کوئ او په هغې کې مکس کوئ او خورئ. هغه چې تاسو وخورئ بیا د شنې الایچي چې کومه ده 2 دانې یا 3 دانې هغه خوله کې اچوئ او هغه د چینګم په شان چیچئ، میده کوئ او اوبه تېروئ او چې بالکل پاوډر شي نو هغه بیا تېره کوئ. سره به ستاسو انشاءالله ټوله ورځ ډېره خوشګواره تېرېږي، ډېر ښه به محسوسوئ، تازګۍ احساس ورته کېږي او د معدې چې کوم هغه بدهضمي یا جګر چې کوم ګرمایش دی هغه هم محسوسوئ او روژه انشاءالله ستاسو ډېر زیاته بهترینه تېرېږي. امید ده ستاسو به دا ویډیو او ستاسو دا نسخه خوښه شوې وي. که خوښه شوې وي دا ویډیو دا نسخه، نو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي او زما دا یوټیوب چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ. الله حافظ.